السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. زما قدرمنو کتونکو، نن ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړې ده. تاسو زموږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زموږ د ویډیو سکیپ کوئ مه، او که زموږ په چینل کې نه یې، زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې په ګنټې نشان باندې کلیک کولای، په حال باندې کلیک ووایئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسي. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. کله چې موږ د موبایل کې د انټرنیټ استعمال کوو، مطلب زموږ په موبایل کې په انټرنیټ ان وي، او موږ چېرته موبایل کې انټرنیټ یوز کوو، او موږ ته څوک په مسنجر یا په واتساپ یا په انسټاګرام یا په ټلیګرام داسې په دې کوم یو اپلیکیشن باندې موږ ته یو کال راځي یا میسیج راځي، او یا موږ بالکل یو ګروپ جوین کړی، یا موږ بالکل پې وزګار نه یو، او موږ وایو چې دا میسیجونه او دا دې موږ ته نه راځي، او موږ دې بالکل ایزي شو. نو د دې په باره کې مو تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړې ده. تاسو زموږ د ویډیو وګورئ. موږ ته داسې څه کال وغیره یا داسې میسیجز یا داسې څوک کال وغیره کوي، نو او زه بالکل په موبایل کې بیزي یم. زه یم چې دا کال زه بیک نه کړم، او د دې د وجې نه موږ تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړې ده. تاسو په دې کې به تاسو ته ښکلې طریقه ښیم. تاسو ته د یو ایپ ضرورت وي، تاسو دا ایپ انسټال کولی شئ. څوک په موبایل کې مطلب په انټرنیټ بالکل ډېر ضروري کار کوي، یا مطلب څوک ګیمینګ کوي، یا داسې نور څه کار پې کوي، یا څه لیکچر څه شی ګوري، نو هغه ته پې بار بار یا یو ګروپ یې جوین کړی، او څوک ورته میسیج کوي، څوک کال کوي، نو دا تاسو چېرته هم دا بندول غواړئ، نو تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، او تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کولی شئ. تاسو به راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته. کله چې تاسو خپل موبایل کې پلی سټور ته راشئ، تاسو به پلی سټور کې په راپاسه سرچ کې به تاسو ورکئ انټرنیټ بلاکر. انټرنیټ بلاکر تاسو ورکئ. کله چې تاسو انټرنیټ بلاکر ور تاسو ته داسې انټرفیس راشي، لاندې به د انټرنیټ بلاکر باندې تاسو کلیک کولی. کله چې تاسو په انټرنیټ بلاکر باندې کلیک کوئ، نو تاسو به دا بالکل انسټال کړئ. دا د موږ سره انسټالیږي. دا ایپ به موږ سره ډاونلوډ شو. بیا به تاسو په دې اوپن باندې کلیک ووهئ. کله چې تاسو په اوپن باندې کلیک ووهئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو بالکل په ډس ایګري ښایي، تاسو په دې ایګري باندې کلیک ووهئ. کله چې تاسو په ایګري باندې کلیک ووهئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. لږ سرچینګ به کوي، نیټ مسله ده. دا اپلیکیشن موږ سره را ډاونلوډ شو. دا اپلیکیشن موږ سره دا کار کوي چې تاسو کله هم چېرته څه ضروري کار کوي په موبایل کې، او تاسو وایئ چې موږ سره دی نه په واتساپ یا نه په مسنجر یا داسې په هر یو شي باندې چې موږ ته کال مال دا نه راځي، نو تاسو په هغې باندې ایم بي اپ کولی شئ. نو کله چې تاسو په هغې باندې ایم بي اپ کوئ، نو کله به بیا تاسو ته هغه څوک کال کوي واتساپ یا مسنجر یا څه شي باندې تاسو ته څوک کال کوي، نو تاسو ته بالکل هغه کال نه راځي. په هغې باندې به ایم بي اف وي. نو تاسو په خپل اپلیکیشن باندې ایم بي څنګه آن کوئ، تاسو له پاسه د سپین ډاټ شانتې نشان دی، په دې باندې تاسو کلیک ووهئ. کله چې دا تاسو کلیک ووهئ، نو تاسو ته بالکل داسې انټرفیس راشي. تاسو په دې اوکې باندې کلیک ووهئ. کله چې تاسو په دې اوکې باندې کلیک ووهئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو کوم یو اپلیکیشن باندې تاسو ډیټا اپ کولی شئ، مثال ایم بي اپ کولی شئ، نو تاسو بیا اپ فیسبوک باندې ما دا ایم بي اپ کړه. تاسو په هر اپلیکیشن باندې تاسو بالکل خپل دا ایم بي اپ کولی شئ. ما په فیسبوک باندې ایم بي اپ کړه، نو زه هم ګورم چې کله هم زه هم فیسبوک اوس کولوم، نو زما فیسبوک په بالکل نه کولیږي. تاسو ګورئ ما سره ایم بي بالکل شته دی، نیټ بالکل کار کوي، کنیکټ دی. ګوره زه پې لاندې څه شی ګورم، ویډیو ما ته بالکل نه شو کوي. داسې کوي، سرچینګ به کوي، لوډینګ به کوي، خو بالکل به ایم بي موږ سره کار نه کوي. نو په دې په ذریعه باندې تاسو بالکل خپل دا موبایل کې دا سیټینګ کولی شئ. اوس زه دا بټن بالکل اپ کول غواړم. کله چې په دې باندې ما اپ باندې کلیک وکړم، نو بالکل به زه تاسو ته مخامخ بالکل بیا فیسبوک کولاو کړم. کله چې اوس ما فیسبوک کولاو کړم، تاسو کتلی شئ
موږ سره بالکل لاندې ویډیو هم چلی، هر یو قسم شیز به چلی. دا ګورئ دا دی بالکل موږ سره ویډیو بالکل چلی. وختي چې موږ سره نه چلوله دا اصل کې د هغه ایم بي د ایپ په ذریعه باندې موږ سره بالکل ایم بي کار نه کوو. زما قدرمندو کتونکو تاسو بالکل دا ویډیو بالکل چیک کړه او ویې کته. زمونږ دا ویډیو بالکل ختمه شوه. نو د ډېرو ملګرو ما ته داسې ویلي چې یاره زمونږ کله چې موږ په یو نیټ کې مطلب څه کار کوو یا بیزي او موږ ته بل کس کال کوي، موږ وایي چې دا کس ته د کار نه کوي، موږ دې ډسټرب نه کړي. نو بس د دې باره کې ما تاسو ته د خپلې شان ویډیو تیاره کړې وه، راوړې وه. امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېر خوښ شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو ډېر خوښ شوي تاسو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې به ګنټې نشان باندې هم کلیک وهلی، په هر باندې کلیک وهلی چې زموږ نوي ویډیو به تاسو ته اول ورسي. والسلام.